د ننګرهار اوسیدونکو په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو له فعالیتونو ناراضه دي. دوی وايي د مخابراتي شبکو فعالیت په ځینو ولسوالیو کې په نشت حساب دی او له همدې امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. زمونږ په ولسوالیو کې چې کومه اړتیا ده هغه سه مخابراتي شرکتونه کار نه کوي. عامه خلک چې کله د ضرورت پیدا شي نو بیا د غونډۍ یا د سجیګو ځان ته خیجي او بیا زنګ وهي تر څو اړیکه ونیسي. شیرزا ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو پوښښ ډېر کمزوری دی. یوازې څو محدودې شبکې دي چې د غږیزو اړیکو لپاره کار کوي او د انټرنیټ لپاره خو بیخي صفر دي ټولې شبکې. ډېر خلک زیات مشکل کې ګرځي ځکه چې دلته خلک یو بل سره اړیکه نیسي په خوبته کې په مشکلاتو کې، نو هغه وخت کې رسیدګي د تلیفون نه کېږي، مثلا اړیکه نه نیول کېږي او مشکل سره مخ وي. د دې ولایت اوسیدونکو په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د ټکني فعالیت د ستونزې د حل غوښتنه کوي. غوښتنه مو په دغه اړه دا ده چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي ځکه چې خلک ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. غوښتنه دا ده چې موږ ډېر مشکل سره ګیرو، ځکه یو څوک په یو مشکل ګیري بیا یو چاته خبر ورکوي نو نشي کولی چې په هغه وخت باندې رسیدګي وکړي یا تلیفون ورسره اړیکه ونیسي. دا ډېر جدي مشکل دی، خصوصا د انټرنیټ په برخه کې هېڅوک لاسرسی انټرنیټ ته نه لري په هغه ساحه کې. چارواکي هم ماني چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو فعالیت ټکنی دی. دوی په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د هر راستونزو د حل ډاډ ورکوي. موږ یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی چې شپږ دغه په دې کې ازادي چې مخابرات او نظامور څارنوالي د دا ټول کړي او چې موږ د دې مخه ونیسو او دغه کمیسیون هم دې لپاره جوړ کړی چې بیا څوک په هیڅ صورت کې یو اعتراض ونه کړي یا د هغوی وایي چې زموږ یو شی دغه شو خامخا به مخه نیسو. حصارک ته تېره هفته موږ د اترا نماینده دلته ناست دی، موږ یو ګډ هیات تللي وو او هغه ته هم سروې وکړله او انشاءالله ډېر ژر به هلته هم خدمات پیل شي او د شیرزادو دپاره هم پلان. ننګرهار کې عام خلک کلونه کېږي چې د مخابراتي شبکو له ټکني فعالیت نه شکایتونه کوي او په ځلونو د حل ډاډ ورکړل شوی، خو تر اوسه دا ستونزه نه ده حل او لا معلومه هم نه ده چې کله به دا ستونزه پای مومي.